په یو واقعه کې راځي ابو محمد هروی رحمه الله فرمایي چې جنتیان به په جنت کې د یو بل سره ملاویږي او د یو بل ملاقات به کوي. د شنبې په ورځ به اولاد د خپلو پلارانو سره ملاویږي او د یک شنبې په ورځ به پلاران د خپلو زامنو سره ملاویږي. د دوشنبې په ورځ به مریدان او شاګردان د خپلو علماو او استادانو سره ملاویږي او د سې شنبې په ورځ به علما د خپلو شاګردانو سره ملاویږي. د چهارشنبې په ورځ به امتیان د خپلو پیغمبرانو زیارت کوي او د خپلو پیغمبرانو ملاقات به کوي او د پنجشنبې په ورځ به انبیاء علیهم السلام د خپل امتیانو سره ملاویږي او د جمعې په ورځ به ټول مخلوقات د خپل رب العزت زیارت کوي او د الله جل جلاله دیدار به کوي. الله جل جلاله خپل دیدار زمونږ او ستاسو بار بار نصیب وګرځوي.